کافرانو په یارۍ کې تاوانونه ډېر دي ځان تې ساته په بېدینۍ کې تاوانونه ډېر دي ځان تې ساته په بېدینۍ کې تاوانونه ډېر دي موږ لره دین کې د یو بل سره سیالي پکار ده په طریقه د پیغمبر د مخالف رسم رواج او د بدعاتو نه نفرت کوتل د رب کلام سره بېحده محبت کوتل د رب کلام سره بېحده محبت کوتل د پاک نبي د هر حدیث تابعداري د پیغمبر د مخالف ځان ته هوښیار عمل هرګز د جهالت ونه کړي ځان ته هوښیار عمل هرګز د جهالت مه کوه د جاهلانو مجلسونو کې شرکت مه کوه د جاهلانو مجلسونو کې شرکت مه کوه چې خوشحاله شي الله داسې ځواني پکار طریقه د پیغمبر د مخالف په هر حالت کې مسلمان لره نماز پکار دی کلی په کلی کور په کور دغه اواز پکار دی کلی په کلی کور په کور دغه اواز پکار دی قرآن سبب د ترقۍ د ترقي پکار دی طریقه د پیغمبر د مخالف لویه ګناه ده خیال کوه چېرته غیبت ونه کړې ایمانداري کړه په اخلاص منافقت ونه کړې ایمانداري کړه په اخلاص منافقت ونه کړې اتباع د رب او د نبي او صحابي پکار ده په طریقه د پیغمبر د مخالف مونږ ته بچ کې ربه د ورته فتنو راغلی رښتیا کم شوي دي د دروغو د قیسو راغلی رښتیا کم شوي دي د دروغو د قیسو راغلی فتوا لاسي قرآن حدیث ته سلامي پکار ده په طریقه د پیغمبر د مخالف پکار ده د رب په ټولو مخلوقاتو کې انسان ښایسته دی وایي صادق زمونږ الله او پاک قرآن ښایسته دی وایي صادق زمونږ الله او پاک قرآن ښایسته دی د ګناهونو نه توبه موږ له دستي پکار ده طریقه د پیغمبر د مخالف زندگی ټوله مسلمان له اسلامي پکار ده طریقه د پیغمبر